سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړه ګروپ اوسئ. نن تاسو ته د هغه منابع په هکله باندې زه خبرې تاسو ته کوم چې کوم کې پیسې دي. هغه یو معدنیات دي، بل د اوبو دي، بل د زراعت دي، بل د ترانسپورت دی. نن په دغه هکله باندې زه تاسو ته وایم چې موږ باید د کوم منابع څخه ژر استفاده وکړو، د کوم منابع څخه وروسته استفاده وکړو، او د کوم منابع څخه دوامدار استفاده وکړو، او د کوم منابع څخه کم استفاده وکړو. موږ د همدې په دې ویډیو کې زه تاسو ته هغه څه وایم چې تاسو په ژوند هم اورېدلي نه دي، او دا ویډیو تر ټولو افغانانو ورسوئ تر څو زموږ افغانان په دې باندې پوه سي، او حاکمان ته هم دا ورسوئ تر څو د چین او امریکا او د دې هیوادو په لوبو باندې پوه سي چې موږ افغانستان په کوم حالت کې درېدلی دی، او ولې د چین او امریکا غواړي چې موږ څخه د همدې بدبختي او دې فرصت څخه غلطه استفاده وکړي. راځئ درس ته ځو، اضافي خبرې نه کوو. دا اوس چې زیاتره چین او امریکا او ټوله دنیا موږ ته تبلیغات کوي چې افغانستان دومره معدنیات لري او افغانستان باید دا معدنیات وباسي، او ټول ملت هم په همدې معدنیاتو باندې مصروفه ساتلی دی، مګر زموږ څخه ډېر نور منابع دي چې هغه یې پټ ساتلی دي. نن تاسو ته د هغه منابع په هکله باندې خبرې کوم چې موږ باید د هغه منابعو څخه استفاده وکړو، او د هغه منابع په اساس باندې بیا موږ کولی شو چې خپل معدنیات په ډېر ښه ډول باندې یا قراردادونه وکړو او یا یې استخراج کړو. دلته زه اول کې تاسو ته وایم زموږ دپاره او په لومړی ځل دا دی چې موږ باید ترانسپورت باندې ډېرې پانګونې وکړو. یعنې موږ په یو داسې هیواد کې داسې یو سیمې کې پراته یو چې موږ وغواړو د همدا ترانسپورت سیستم په صحیح ډول مدیریت کړو. موږ د افغانستان دپاره هر کال حدودا 10 میلیارده ډالره عاید ترلاسه کوو. که موږ دغه چین واخان که چین د اروپا سره وصل کړو چې د واخان د طریقه همداسې راځي پر اروپا ته وصل کړو، همداسې راوړي په تودو اوبو ته ورسوو. دا د واخان ګټه ده چې واخان موږ ته دا ډوډۍ راکولی شي. او په هر کال کې پرون مې تاسو ته وویلو چې چین حدودا 600 میلیارده ډالره په 2023 کال کې عاید یې کړی دی، تجارت یې کړی دی، او دا چې دی زیاتره په کښتیو باندې دی. او چین اوس غواړي چې دا حدودا یو 50% پر زمیني ترانسپورت باندې بدل کړي. یعنې که زمیني ترانسپورت چې بدل سي، واخان بهترینه لاره ده او یوازینۍ لارې هم واخان دی چې موږ ته یوازې تېر ورځ کې حساب چې تاسو ته وکړئ 4 میلیارده ډالره موږ ته هر کال د چین د ترانسپورت ته موږ ته رسیږي. په همدې ډول باندې که موږ بیا د ایران څخه د ایران ترانسپورت چین ته ورسو، بیا د ایران څخه هم موږ پیسې اخیستلی سو. داسې نه دی چې چین ته راسه او ایران هم بیا د دې ځای خپل مواد هسې پر دې باندې هم مالیات لګولی سو. مثلا ترکمنستان او ازبکستان چې دی راځي پر پاکستان باندې ځان رسوي، ګرمو اوبو ته ځان رسوي. او یا هند که په دې ډول باندې لارې ورکړه، فکر نه کوم چې پاکستان لاره ورکړي، په همداسې په چابهار باندې که راسي دی هم ځان ازبکستان او ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان ته په همدې ډول باندې ورسیږي. موږ ته هر کال دغه ترانسپورت کې چې لږ ګټه وسي 10 میلیارده ډالره موږ دپاره هر کال موږ ته ترانسپورت پیسې ګټي. دا خو یو ترانسپورت و، دا زمیني ترانسپورت و. او بل د اوس دپاره که موږ دا څه وګورو، زه دا نقشه تاسو ته یو څه نور هم واړه کوم. دلته که تاسو وګورئ زیاتره دغه تیارې چې دي جهاني هوایي ترانسپورت چې دی، یعنې په افغانستان باندې میلیونونه ډالره د هوایي حریم څخه دوی ګټه اخیستلی سي. هره تیاره چې تیریږي د 500 ډالره څخه شروع تر 1000 ډالره افغانستان ته باید مالیه ورکړي تر څو په افغانستان حریم څخه استفاده کوي. دلته میلیونونه تیارې هر کال تیریږي او موږ میلیونونه ډالره عاید ترلاسه کوو. یعنې د ځمکني ترانسپورت څخه 10 میلیارده ډالره عاید ترلاسه کوو، او د دې هوایي سکتور څخه هم موږ 1 میلیارد یا 2 میلیارده ډالره هر کال موږ ترلاسه کولی سو. موږ یعنې 11 تر 12 میلیارده ډالره موږ یوازې د ترانسپورت د منابع څخه استفاده کولی سو. دا یوه منابع ده چې تاسو ته دا مې وویلو.
بله منابع چې تاسو د سردار محمد داود خان په پلان کې وګورئ، هلته د 180 د اوبو بندونو په هکله باندې ما تاسو ته خبرې کړې دي چې 180 بند په افغانستان کې جوړیږي. دا 180 بند حدودا 200 ګیګا واټه برق برېښنا تولیدوي، او موږ که دغه برېښنا یا پر چین باندې خرڅ کړو او یا پر په هندیا باندې خرڅ کړو، دا دوه عمده خریداران د برق دي چې حدودا هر یو د اوس دپاره تر 400 ګیګاواټو ته ضرورت لري. او که موږ بیخي دغه 200 ګیګاواټه پر هند باندې خرڅ کړو یا په چین خرڅ کړو، دوی مستقیم خریداران دي. او که موږ 200 ګیګاواټه څه کوي چې بیخي 50 ګیګاواټه 50 ګیګاواټه برق هم موږ وسو کړی تولید کړو او بندونه جوړ کړو او دا خرڅ کړو، زموږ دپاره په بهترینه پیسې دي او بهترینه نعمت دی. موږ د اوبو د برق څخه موږ دا کار کولی سو. ولسمشر غني هم چې کومه خبره کوله چې موږ په انت برق تولیدوي، خو ولسمشر غني دا شی په دې باندې پوهېدو چې چین څومره د برق ته ضرورت لري، هند څومره برق ته ضرورت لري، او د دې منابع موږ سره شته چې دا بندونه که موږ وتړو او دا برق موږ ته جوړولی سو او موږ یې کولی سو پر چین باندې خرڅ کړو، پر هند باندې خرڅ کړو او په دا بل همسایه باندې خرڅ کړو، نو دا ټوله پیسې دي چې موږ پیدا کولی سو. نو دلته وګوره که موږ 50 ګیګاواټه ولرو، 50 ګیګاواټه هر کال تاسو ته چې لږ پیسې پیدا کړي، دا 10 میلیارده تر 20 میلیارده ډالره تاسو ته پیسې پیدا کړي دا برق، دا منابع. نو دا څو سو دلته خو دا د 20 میلیارده ډالره مې تاسو ته وښوله چې 20 میلیارده ډالره موږ د ترانسپورت څخه او د برق څخه موږ استفاده کولی سو. دا خو پوه شوئ سو. اوس راځم په درېیمې موضوع باندې. درېیمه موضوع چې ده، په درېیم موضوع چې ده، دا د زراعت برخه ده. یعنې موږ که د خپلو اوبو څخه استفاده وکړو او هغه په افغانستان کې چې کوم کورونه جوړ شوي دي دا کورونه مدیریت کړو، د مثال په ډول باندې که تاسو لیدلی اوسئ دغه یو کلی دی، دلته په دې ځای کې پخوا کورونه وه، هغه کورونه یې زاړه سوي دي، اوس راغلي خلکو په دې ځای کې کورونه جوړ کړي، نوي جوړ کړي، هغه لا پاتې دي. نو موږ باید دا ګرد کورونه برته له منځه یوسو او دا کورونه هم چې په غیر استاندارد باندې جوړ دي، د مثال په ډول باندې یو کس یو جریب ځمکه یې اخیستې ده، یو کور یې دلته جوړ کړی ده او دا خالي ځمکه دغسې ایله ده، او که موږ د خپل اوبو د مدیریت وروسته دا کورونه دا ځمکې مکملا د خلکو څخه واخلو او د مثال په ډول باندې یو بلند منزل جوړ کړو 20 منزله، په 20 منزله کې 200 کوره په بلاکي ډول باندې ټول خلک راوړه دلته یې په کښې کې واچوه او دا نور ځمکه مکملا زراعتي کړه، او دا هم په داسې ځای کې جوړ کړه چې غر اوسي د زراعت څخه وتلي اوسئ، په زراعتي ځمکه باندې هېڅ کور مه جوړوه. نو په همدې ډول باندې موږ که د افغانستان دا ځمکې واخلو، په غنم وکرو، په هر شی وکرو، د دنیا اوس مخ پر بحران باندې ده، بهترین شی غنم دی. او غنم که موږ وسو اوس اوکراین چې دی، اوکراین په جګړې کې وګوره، دا اوکراین جګړه چې وسوه د ټوله نړۍ غوړي او غنم چې و دا اوکراین تولیدول په ډیره لوړه پیمانه باندې. موږ کولی شو چې په همدې څخه موږ ډیر عاید وکړو او ډیر پیسې پیدا کړو. دا خو په مځکه باندې د زراعتي مځکو باندې. بیا په غرونو باندې موږ کولی شو چې هلته درختې وکرو، ځنګلونه جوړ کړو، په همدې څخه نورې ګټې وګټو. نو دا څو چې د همدې درکه هم تاسو کولی شئ 10 میلیارده ډالره تاسو د زراعت څخه هم کولی شئ په کال کې عاید پیدا کړئ. دا ته مې 10 میلیارده هر کال تاسو ته پیسې پیدا کړه. اوسنۍ بودیجه چې ده دا 2.5 میلیارده ډالره ده، دا 2.5 میلیارده ډالره ده. اوس دا څو 10 میلیارده خو مې دلته تاسو ته پیدا کړ چې څه کوم موضوع ده. اوس راځئ یو بله موضوع هم تاسو ته درکړم، په دې کې هم 10 میلیارده درکوم. هغه څه شی ده؟ دلته چې کله د اوبه دې وتړله، کله چې د برق جوړ سو، کله چې د ترانسپورت صحیح سو، دلته د سیاحت دپاره خو بیا ډېر خلک راځي، ځکه چې افغانستان مخ پر آبادي روان دی. چې آبادي روان سي، هر کس راځي دلته پانګونې کوي، سرمایه ګذاریانې کوي، خارجیان راځي سرمایه ګذاریانې کوي، ځکه چې دلته د پیسو کاروبار ډېر دی. چې دلته خارجیان راغله پیسې وکړه، دلته سیاحت ډېرېږي. د یوازې سیاحت څخه ته کال څخه چې لږ پیسې پیدا کړي 3 میلیارده تر 15 میلیارده ډالر ته د سیاحت څخه
پیدا کولی شي. تورستان به راسي دلته، سرمایه خلک به راسي، وی به ګوري، هوټلونه به دې فعاله شي، سیستم به دې، بازار به دې فعاله شي. نو د همدې عمل نور ګټې هم تاسو کولی شئ چې دا د 15 څخه تر 40 میلیارده ډالره موږ هر کال د همدې څو سکتورو څخه چې هغه زراعت او ترانسپورت او د برقو او د سیاحت څخه، دا 4 سکتورو څخه موږ د کاله تر 40 میلیارده ډالره پیدا کولی شو. یعنې 40 میلیارده ډالر چې موږ ولرو، د اوس چې په افغانستان کې 2 میلیارده ټوله سرمایه موده، ټوله جي ډي پي موده، نو ته فکر وکړې چې موږ هر کال 40 میلیارده ولرو، ټول افغانستان آباد دی. موږ حتی نورو هیوادو ته خیرات هم بیا کله کله ورکوو، یا په پور به هم پیسې بیا ورکوو، هغه به هم موږ ته ګټې کوي. دا هغه شی دی چې ټوله جهاني میډیا په دې هکله باندې هیڅ خبرې درته نه کوي، او ټول راغلي توجه همدا ده چې افغانستان دا څه لري، معدنیات لري، او افغانستان باید خپل معدنیات وباسي. معدنیات د لپاره د اوس ایستلو ضرورت نشته. دوی غواړي چې د همدې د نفس تنګي څخه زموږ څخه غلط استفاده وکړي. مثلا چین راغلی دی، سرمایه‌ګذاریان کوي په هامو کې کوي، مثل هینک دی، د فولادو کارخانې دي، یورانیم دی، بلا کارخانې دي، بلا معدنونه دي. په همدې ډول باندې موږ باید په ډېر مهارت ډول، ماهرانه ډول باندې د نورو ځایو څخه پیسې پیدا کړو، او وروسته موږ وکولی شو چې دا معدنیات په ډېر ښه ډول باندې، که اوس چینایان یې موږ ته په 10%، دا ډېر ظلم دی. یعنې 10%، 80% ګټه دوی خپل ځان ته اخلي، 80% ګټه یې اخلي، او موږ ته 10% راکوي. او که موږ اوس همدې 4 سکتورونه فعال درلود، دا بیخي حاجت نه و چې موږ چین سره خبره وکړو. موږ خپل ماشین سیستم راوړل، هر څه مو تولیدول او جهان ته ورلېږل. نو اوس چې زیاتره د خلک هم په میډیا کې ټوله د افغانستان په معدنیاتو خبرې کوي، اصلا کیسه همدغه ده چې موږ ته زهر راکوي، او موږ غواړي چې موږ وغولوي، او موږ ته دغه غولولو څخه استفاده وکړي، او په ډېر کم پیمانه باندې دا زموږ ټوله مواد موږ څخه یوسي. دا و د دې ورځې ویډیو چې ډېر ښه ویډیو ده، او دا تر نورو افغانانو ورسوئ. تر بیا هم په الله سپارم.